صلی الله علیه و آله وسلم یوه پوره غزا د یوې ښځې د لڅوالي په خاطر وکړه چې هغه ته غزوة البني قینقاع ویل کیږي. بني قینقاع د یهودو یوه قبیله ده چې په مدینه منوره کې اوسېدل. دوی یو بازار درلودی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابیاتو څخه یوه و دغه بازار ته د یو شي د رانیولو دپاره ورغله. ښځه د دکان مخ ته ناسته ده. د خبیثو یهودو څخه یو نفر د شا د طرفه څخه ورغلی او د ښځې د کمیس لمن یې لوړه د دې د سره سره په یوه تار وتړله. دا نه ده خبره. ښځه چې ولاړه سوه د بدن یو څه حصه یې ښکاره سوه. یهودیانو پر وخندل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو کرامو څخه چې یو نفر دالته حاضر وو او د همت او مړانې خاوند وو پر دغه یهودي یې راواچول او مړ یې کړي. نورو یهودو دغه صحابي رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره ور ووتی. دغه د بني قینقاع یهود یې محاصره کړه او بیا یې د مدینې منورې څخه وشړل چې په نتیجه کې دغه یهود سره وپاشل سوه، مړه یا در بدره او خاک بسره سوه. دا ولی؟ دا د یوې ښځې د لڅوالي په خاطر. سبحان الله. که دغه صحابه کرامو زموږ د نن ورځې ژوند ولیدی، زموږ په باره کې به څه حکم وکړي؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله یوه ورځ په بازار کې رهي و. یوه ښځه د ده د مخه رهي وه. ښځه په خپل لباس او حجاب پټه وه، عادي پر خپله لار تله، خو باد راواولوتی، د ښځې لمن لږ قدر پورته سوه او بجلکه یې ښکاره سوه. امام احمد رحمه الله د ښځې بجلکه ولیده، فقط بجلکه نه نور. نو یې څه وکړه؟ خپله چپنه یې پر مخ وپیچل او ویل دا د فتنو زمانه ده، ولا حول ولا قوة الا بالله. دا یې څه وخت وویل چې د باد په واسطه د ښځې بجلکه ښکاره سوه. که دغه زموږ اوسنۍ زمانه لیدلې وای څه به یې ویلی؟ محترم ورونو، خپلې ښځې او خپل اولادونه د ټوله محرماتو څخه وساتئ، ځکه دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي. نو په امانت کې د خیانت څخه پرهیز وکړئ. الله عز وجل د سورة الانفال په 28 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. یعنی ای مؤمنانو، د الله جل جلاله سره خیانت مکوئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خیانت مکوئ او په خپلو امانتو کې خیانت مکوئ. حال دا چې تاسې پوهیږئ چې د امانت ساتل واجب دي. ورونو، د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خیانت دا دی چې د هغو د احکامو څخه مخالفت وسی، په ژبه سره خپل ځان مسلمان بولي او عمل د کفارو کوي. او بیا الله عز وجل د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د الله عز وجل په اطاعت سره د هغه اور څخه وساتئ چې د هغه اور پیلوزي خلق او ډبرې دي. یعنی د هغه اور د بلولو شیان انسانان او ډبرې دي. او د دغه اور څخه ساتنه د الله عز وجل په طاعت او عبادت، تقوا او امر قبلولو سره کیږي. د هغو کارو څخه چې منع کړه سوي یو باید پرهیز وکړو، و خپل اهل او اولادو ته باید اسلامي تعلیمات وروښیو. په قول او عمل کې د هغو تربیه باید پر خیر او حق لار وکړو، ځکه موږ او تاسې د الله عز وجل په حضور د هغو مسئوله یو او د هغو پوښتنه راڅخه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. یعنی هر یو ستاسې چوپان او پالونکی دی او ستاسې د هر یو څخه د هغه د رعیت پوښتنه کیږي. ورونو، د الله عز وجل په معصیت او نافرمانی کې د خپلو ښځو او اولادو خواهشات مه قبلوئ، اطاعت یې مه کوئ. ایا هغه کسان نه دي هلاک سوي چې په غیر شرعي امورو کې د خپلو ښځو اطاعت کاوه او د هغو غیر شرعي خواهشات یې ورپوره کول؟ ټول تلونکي د دې دنیا څخه او پوښتنه زموږ او ستاسې څخه کیږي. الله عز وجل د سورة التغابن په 14 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. یعنی ای مؤمنانو، بېشکه چې ځینې ستاسې د ښځو
او ځینې ستاسې د اولادو ستاسې دشمنان دي، نو تاسې د دوی څخه ځان ساتئ. یعنی د الله عز وجل د حکم په مقابل کې د هغو لحاظ مه کوئ. په آخر کې وایم ای مسلمانې ښځې، ای مسلمانې پیغلې، په خپل اسلام سره ځان معززه که، په اسلامي شخصیت او قیافه سره ځان معززه که چې دا ستا دپاره خیر او شرف دی. جمال او ښایست دا نه دی چې د بدن حساس ځایونه ښکاره کې یا د الله عز وجل خلقت ته تغییر ورکې. ښایست دا نه دی چې د بدن هغه حصې ښکاره کې چې الله عز وجل یې په پټولو سره امر کړی، بلکې حقیقي جمال د روح جمال دی، حقیقي جمال د عقل جمال دی، حقیقي جمال د نفس جمال دی. عقل دی په علم او معرفت سره ښایسته که، خاصتا حلال او حرام وپیژنه. روح دی په ایمان سره ښایسته که، ځان او بدن دی په تقوا او اسلامی اخلاقو سره ښایسته که. په عفت او پاکی سره ځان مشهوره که. ځان او لباس دی د کفارو سره مه مشابه کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود. یعنی که چا ځان د یو قوم سره مشابه کی دی د هغو څخه دی. نو که موږ په لباسو کې ځان د کفارو سره مشابه کوو نو موږ د هغو په جمله کې داخل سولو، العیاذ بالله. خبرې ډېرې دي او وخت لږ، نو دا بحث به پر دغه ځای پرېږدم.